نن زموږ ډوډۍ پر کمال کارډونه واسو هغه کروڑپتیانو تجارانو دا غټ غټ خلک کوچنیان دي په دا کوڅو کې دی ګرځي داسې کسان سته چې په میاشتې د غوښو سکه په ولاکه دا ستا د دیګو بوی پر دوی باندې ځي هغه زلخوږي دي تا په ګیټ کې چوکیدارانو ته درولي پرېږدې نه دغه د نکاح مقصد په ډماران هغه غټ غټ پیډالان هغه پیسو والا دا په دعوت راغواړي په کاډو یې راغواړي د هغو اوس د امنیت خیر علي په خیر لاسونه په ځګر ورته نیولي دي دلته هغه غریب مسکین مخلوق دلته درته ګرځي راګرځي زلخوږی مخلوق دی د کور یې په ډبرو باندې پساخي د دوه چوکیدارانو ته ډول پساخي دا د نکاح مقصد ځکه نبي علیه الصلاة والسلام یو صحابي واده کړی اثرات د واده یې پر ولید نبي علیه الصلاة والسلام اولم ولو بشرط ولما وکه ولو که یو پساله ولما دې ته وایي چې خپل قریبان اشنایان او غریبان ماړه که دا نه معنی چې ته هغه چاته پایکشي وکړه چې راسه زما دی واده دی دونه رقم فروټ پکې په دوه درې رقم غوښې پکې وې څه رقم وریجې څه رقم شان وه د پلانکي هاسټل کې په پلانکي سالون کې په پلانکي شادي حال کې موږ ودونه کړي داسې دا د افتخار د فخر دا ګناه کبیره ده لیکن په کور کې وکړه د همسایه سرای ورته ونیسه غریبانو مسکینانو ورسره راوړه هغوی ته هم ځای ورکړه بیا به دا ستا واده مقصد اصل مقصد بیا نو چې کله د واده خوراک وسو بیا دلته ډولونه راوستلي دلته شوکیان راغلي اوازونه کړي په دې کې بیا ټکان و د الله بنده واده خو دې نه و د ځان دپاره د ګناه کبیره غټ مرکز جوړ کړي بیا په دغه ورځ باندې دلته ستا او خوا همسایګان ستا لږ سوچ وکړه نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم د همسایه څونه حقوق بیان کړي وایي زه بیریږم پر دې باندې چې الله سبحانه وتعالی ما ته د همسایه په حق کې دومره حقوق بیان کړل چې زه وبېرېدم چې داسې نه دا زما سره په میراث شریک شي او مسلمان ته عزوی او تکلیف رسول حرام دی ګناه کبیره ده ستا په معاشره کې ضعیفه خلک سته سپین سري سته سپین ږیري سته مریضان سته دماغي مریضان سته نور مریضان سته غمزده خلک سته غمزپلي خلک سته د کور جنازې وتلي د کور مړي وتلي تا ډول ډمامه راوست تا شوکیان راوست هغه د بیا د بیم د خرو پر رقم غاړې کښلي اوازونه خولې اسمان ته نیولي نارې دلته ټکان هم شروع ستا څو همسایګان تا به نن بدخوابه کړه ستا څو همسایګانو کې مریضانو ته تا تکلیف ورسوي ستا په همسایګانو کې داسې انسانان سته چې هغوی د ځوانانو زامنو جنازې د کور وتلي هغه چې کله ستا د زوی د واده دغه حال وویني هغه په ځای کې پرته یې خدای تبارک وتعالی ته ژاړي چې خدای زما ځوان زوی خو ولاړي دا وګوره داسې دا په زړه یې مالګې چا ورتوی کړي دا د دوی پر زخمونو زړو باندې مالګې چا ور واچوی ته دونې داله ووتې تا واده دی ستا په کور کې شادي دی تا ته به څوک غږ نه کوي تا چې هر خرافات کوي تا چې هره ګناه کول تا چې هره ناروا کول مولوي صاحب به تا ته څه نه وایي کوه بیا ته بد ورسره وایي داسې کسان دي خدای دې خوابدي کړي چې د قیامت په ورځ لا نه بخوره دا چې اسلام دا وایي چې ته زهیرو مسلمانانو په زړه باندې مالګې ور واچوه دلته داسې کسان سته داسې ناوي سته چې هغوی الله ته فریاد کوي چې خدای ما داسې خاوند درلودي د واده پر لسمه باندې د واده څخه یوه میاشت وروسته ولاړې مړ سو الا زما خاوند وایي څنګه ښه به دا دلته الله سبحانه وتعالی ته په خپل ځای کې په خپل بستر کې په ژړا ده او فریاد کوي دا حال ته چا ورسول دا تا ورسول زه نه وایم چې په واده کې خوشحالي مه جوړوه واده ته د خوشحالۍ لیکن د اسلام حدود خو مه پایماله کوه ظالمه د خدای ښځې دې په خپل ځای کې کښېني یو ځای چې اوازونه نه راوځي خپل د خوشحالۍ مراسم دې وکړي نارینه دې د خپل خوشحالۍ مراسم وکړي لیکن د اسلام حدود خو مه پایماله کوه زه دا وایم چې په واده کې تاسو تلاوتونه شروع کړي که اوس خو ښه خبره ده لیکن خوشحالي ښکاره کړه خوشحالي د اسلام په حدودو کې دننه ښکاره کړه خلک مه پذیروه لہذا دا د ورا سیسټمونه کې چې زموږ کام د واده راوړلو وروسته یا په واده په ډوډۍ کې موږ د غریبانو سره کوم چلت دی دا موږ تباه کوي خود به یوه میاشت ما بعد هغه سپین ږیري بابا چې د واده
په ورځ باندې د زوی په واده کې زرینه لونګۍ تړلې او خلکو ته مبارکي اخیستل هغه نن په سرو اوښکو یوه میاشت ما بعد مولوي صاحب ته روان دي چې هغه زما زوی دې په یاد چې ما واده وکړي هغه ورته وایي نو زه داسې وغواړم نو تا به ولې نه وایې تا د اسلام کوم حد پر ځای کړ تا د اسلام کوم حکم پر ځای کړ نو ولې به نه وایې تا ما درته ووایي چې برکت هغه وخت راځي چې ته شریعت او مؤونت و تکلیفات دا ټول لرې کړي شریعت پر ځای کړي بیا به ته فارغ یې لهذا په کار دا د موږ باید اسلام حدودو کې دننه ودنو وکړو